چې زما مینه ستا په کار نه راځي نو مال جانانه بل لار نه راځي چې زما مینه ستا په کار نه راځي مال جانانه بل لار نه راځي. زما خپل نوم اسامه سخي دی پوره نوم او خپل نوم چې کوم دی اسامه دی سخي چې کوم دی زما د والد صاحب نوم دی سخي جان. البم خو مې راغلی دی ډېر اوس مې کوم دی بل هم را روان دی کار مې به شروع کړی دی لا ریلیز شوی نه دی انشاءالله زر د زر به ستاسو مخې ته راشي. السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ یا خوشحاله به یو د دې ژوند د دې رنګینونه به سمې ډېرې زیاتې رنګینې او خوشحالۍ اخلئ. ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه راځم دغه شانتې کله ناکله خپل یوټیوب چینل ته فیسبوک پیج ته نو یو ځل بیا یو ملګری مو ځان سره کینولی دی امید لرم چې تاسو د کیمرې په سترګه باندې کتلي وي نو تاسو به پیژندلي هم وي دوی سره به مختصر غونډې کې خبرې کوو خبرې اترې ورسره کوو دوی ته به سلام وایو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام احساس خیر خیر د ټیک ټاک دا راته ووایه چې الریډي کوم کتونکي تاسو ویني دی وخت کې نو هغوی خو به تاسو پیژني خو خپله لنډه غونډه کې پیژنګلي د کتونکو سره وکړي چې تاسو نامه څه ده تاسو کوم ځای سره علاقه لرئ. جی بالکل زما خپل نوم اسامه سخي دی پوره نوم او خپل نوم چې کوم دی اسامه دی سخي چې کوم دی زما د والد صاحب نوم دی سخي جان رشنغر سیمې 400 سره تعلق ساتم. صحیح ده. اسامه سخي څنګه چې تاسو وی چې زما نوم اسامه سخي دی نو اشنغر سیمې سره تعلق ساتئ دا به راته وایئ چې تاسو د دې فیلډ ته د کوم وخت نه راغلی تاسو چې کله سنګینګ شروع کړو نو هغه تاسو ته یاد شي چې کوم وخت او چا سره مو زده کړه کړې ده. دومره ټایم نه کېږي 2-3 کاله کېږي زما او ضرورت هم شوق مې دی فیلډ سره او زده کړه چې کوم دی ټول نه زده کړه کوم خو زما چې کوم دی فضل وهاب در صاحب هم استاد دی مسخان وصال استاد هم زما استاد دی او شاکر زیب استاد هم زما استاد دی. صحیح ده ډېره زیاته مننه. زه به یو بله پوښتنه تاسو نه دا کوم څنګه چې ما په شروع کې وویل چې لږ غونډې کې تپوسونه د اسامه سخي نه کوو دغه پوښتنه به کومه چې تاسو خبر شوی ما چې والد صاحب تاسو سره وي تاسو چې کله څه فنکشن له ځایه نو هغه تاسو سره وي موجود وي. جی بالکل ما سره عرض کې زه بهر ملک ته سم که کم ځای ته هم سم نو ما سره دلته هم ما سره راغلی دی. ښه جي دا راته ووایه چې البم مو راغلی دی. البم خو مې راغلی دی ډېر اوس مې کوم دی بل هم را روان دی کار مې به شروع کړی دی لا ریلیز شوی نه دی انشاءالله زر د زر به ستاسو مخې ته راشي. ډېره زیاته مننه. خبرې اترې خو سمې ډېرې دي خو ټایم کم دی د ټایم د کمي په وجه باندې به دا خبره کوو چې لږ غونډه کې که څه مو ګونګونه وکړل دا کتونکي تاسو ویني تاسو ګوري. بالکل زه تاسو ته د ګران بابا یو ډېر ښکلې سندره ډالۍ کوم چې زما مینه ستا په کار نه راځي نو مال جانانه بل لار نه راځي چې زما مینه ستا په کار نه راځي مال جانانه بل لار نه راځي د فن د خرڅه هنر مو زده نه کړلو د دغې ګټې کاروبار نه راځي مال جانانه بل لار نه راځي. ډېره زیاته مننه خوشحاله شي قدرمن شي. اسامه سخي د پروګرام په اخره کې که څه پیغام وي د کتونکي تاسو ویني تاسو ګوري څه پیغام وي ښکلې غونډه کې خبره وي دوی سره شریکه کړي. بس کم ځای کې چې هم زموږ پښتانه وروڼه بیګان دي دوی خوشحاله تل آباد ساتي د خپل مور پلار خدمت وکړي او د خپلو ماشومانو د ښه تربیت ورکړي. جی ډېره زیاته مننه ګرانو مینوالو دا اسامه سخي چې تاسو واورېد تاسو ولیدو انشاءالله بل پروګرام سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې هاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله خپل امان.